سلام علیکم درمنجونکو تاسو مرحبا یاست. زما سره څنګه کې د کرکټ لوبغاړي ولاړ دي. دی دلته یوازې د کرکټ لوبه نه ترسره کوي، د کرکټ د لوبې ترڅنګ دلته یو کارمند دی، کار هم ترسره کوي. د خپل ژوند هغه سخت حالات سره شریکوي کوم چې دی په ډېر سختو اقتصادي حالاتو کې هم دلته کار کوي او هم کرکټ کوي. ډېره مننه چې وخت راکوي. خپل نوم راته ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې اسرار احمد دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی. زه برحاله دلته ایوبي کارومه کې خپل کرکټ هم کوم او خپل تمرینات او خپل دغه هم کوم. دلته چې د نیمه ورځ چې د کار کوم، بیا هغې نه بعد د خپل پریکټس ته راځم. زه څومره وخت کېږي چې ته د هارډبال کرکټ یا مسلکي کرکټ شروع کړې؟ زما د دوه نیم کاله کېږي چې ما هارډبال کرکټ شروع کړی دی. یو کال ما کونړ کې کرکټ وکړو، بس اوس دلته راغلی یم، دلته لګی یم برحاله. تر اوسه د انټر کلب یا کښت لیول کې برخه اخیستې؟ او انټر کلب کې ما برخه اخیستې ده. کونړ ولایت کې یو کال کې ما انټر کلب کې برخه اخیستې ده. ته اصلا بیټینګ کوې که بالینګ کوې؟ زه پخپله اصلا چې دی د بریکر بالر یم او بیرته بالینګ څنګ کې لږ معمولي بیټینګ کوم، خو ډېر فوکس چې زما په بالینګ دی. نو تاسو دلته چې راغلي یاست، تاسو هم دلته کرکټ کوئ، هم تاسو کار ترسره کوئ. مخکې د دې ستاسو چیرې واست او څوم کرکټ مو کوئ کوم کار ترسره کوئ؟ زه دلته چې دا خپل کرکټ هم کوم او دلته چې د خلکو سره نیمه ورځ کار کوم او بس خپل پریکټس جاری روان. څومره وخت کېږي دلته راغلی ایوبي کرکټ سپورټ کمپلیکس ته؟ ایوبي سپورټ کمپلیکس ته مې دا یوه میاشت روانه ده، یوه نیمه میاشت مې وشوله چې دلته لګی یم. دلته تاسو فیصله کار کوئ، د کار په مقابل کې یو اندازه پیسې هم اخلي او درې سره په څنګ کې تاسو ته کرکټ هم دلته کوئ. د کرکټ په اړه راته ووایاست چې دلته اکاډمۍ کې تاسو مثلا پیس ورکوئ یا پیس نه رسه اخلي، څوک مرسته سره کوي، نیکۍ په دا اړه هم راته ووایه. بس دلته چې دا کارومۍ کې ما نه پیس نه اخلي او زه دلته کارومۍ کې پرې کلی یم. دلته چې منیجر صاحب او سعید خان او کوچ صاحب منور شاه او حاجي صاحب ایوبي، زه دلته پرې کلی یم کارومۍ کې. دلته ما څخه خپله هم خرچه هم راکوي او کارومۍ کې پیس ما نه اخلي، خو زه دلته د کار مار چې کوم او هغې په بدل کې ما ته پیسې هم راکوي او خپل زه کرکټ هم کوم مخکې تګ دپاره او دغه ده. د کورنۍ څو غړي لرئ؟ تاسو نور ورونه هم کرکټ کوي که نه؟ زما په کورنۍ کې نور کرکټ نه کوي څوک او موږ چې دی خپله شپږ ورونه یي. نور ورونه څه کار کوي؟ نور ورونه چې مې دي هغه دوه ورونه مې تعلیم کوي او یو ورور چې مې دی هغه بازار کې کونړ اسداباد کې د چې دغه لګولی سماوار خپل غریبي کوي او پلار چې مې ده هغه ننګرهار کې ګاډی چلوي. یعنی حالات ډېر سخت دي خو تاسو بیا کرکټ کوئ. څومره هیله مند دي، څومره باوري په ځان لرئ تاسو به د افغانستان راتلونکي استازیتوب کوئ؟ زه ځان باندې ډېر زیات باوري یم چې انشاءالله زه به د افغانستان نمایندګي کوم او ډېر زیات په ځان باور لرم. او دلته تاسو څوک ډېر تشویق کوي؟ لوبغاړي تشویق کوي، کوچ تشویق کوي، څوک تشویق کوي؟ دلته چې ما کوچ هم ډېر زیات سپورټ کوي، خو به کوچ څنګ کې منور کوچ صاحب چې دا هم سپورټ کوي او سعید خان هم ډېر سپورټ کوي او ایوبي صاحب دی. او په لوبغاړو کې چې دی وسیم اکرم مې ډېر زیات سپورټ کوي او کامل کاکړ مې ډېر زیات سپورټ کوي. دا هغه وسایل د کرکټ هغه کم مثلا شرټ او کم بوټ ټراوزر شان چې دي دا تاسو ته څوک رانیسي یا تاسو دا وسایل څنګه ترلاسه کوئ؟ اوسه پورې خو ما هر څه خپله اخیستل، شیټ او بوټ او دا سامان چې دی دا ما خپله اخیستل. بیا چې زه کله دلته رالم ایوبي ته بیا وسیم اکرم ما ته بوټان هم واخیستل او سامان د دې کمپلیکس چې دی دریشي د لباس چې دی دا دلته چې دی 1,500 روپۍ ورکوي که نه، بیا ما ته هغه وسیم اکرم واخیسته دلته. ډېره مننه. دا هم راته ووایه چې خپل زده کړې دي لږ کړي دي، ډېرې دې کړي دي، اوس زده کړې کوې که نه کوې؟ و بس ما چې دی 12مه پورې زده کړې کړي دي، نورې زده کړې مې نه دي کړي، خو انشاءالله نورې باره زده کړې به هم کوم، خپل کرکټ به هم کوم او انشاءالله دا مې دا دی. ډېره مننه. وروستی دا راته ووایه په زړه کې څه لرې د کرکټ په اړه باندې، د خپلو سختیو په اړه باندې، هغه کم پیغام څه چې لرې هغه شریکه د مینوالو سره؟ زما مینوالو ته دا پیغام دی چې بس خپل کرکټ هم وکړي او د کور دپاره خپل هم یو ساعت یا 2 ساعته 3 ساعته کرکټ وکړي، نور خپل کور دپاره نفقه وګټي، پلار او مور دپاره. ما باندې ډېر زیات سخت دغه تېر شوي دي تکالیف چې زه په خپله دغه یم او
ډېر په سختۍ کې ډېره سخته ده. الله پاک دې وکړي چې د خپلو سختیو ښه ثمره وویني او په دې هیله چې د ورځ د افغانستان د استازیتوب وکړي او خپلو هغه ارمانونو او هیلو ته چې تاسو لرې ورسېږي. ډېره زیاته مننه چې موږ راغلئ. مننه. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو ځینې کرکټ لوبغاړي هغوی ښه وسایل لري، د کورنۍ د خوا څخه ښه زمینه ورته مساعد وي، ښه سپورټ کېږي، ملاتړ یې کېږي. خو ځینې لکه داسې لوبغاړي د ډېرو سختو حالتونو څخه تېرېږي، کورنۍ ورپسې وي او دوی په دغسې حالت کې لا هم کرکټ نه پرېږدي. نو دا د افغانستان د کرکټ داستان دی، د افغانستان د کرکټ روان حالت دی چې لا هم د ډېرو سترو او سختو حالتونو څخه لوبغاړي تېرېږي او بیا تر ملي او نړیوال کرکټ پورې رسېږي.